ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. رب العالمین دلوی طاقت او قدرت مالک دی او منگ تا اللہ فرمائی دا اللہ رسولم فرمائی او دا عقل تقاضام دا دا چی منگ پا ہر کار کے پالے اعتمادو کو مسلمان بخامخا پا اللہ بروسہ کئی پا اللہ بے اعتماد کئی پا ہر کار کے او دا باقیدہ ساتو چی منگ پا اللہ اعتمادو کو اللہ بزمونگ ٹول کارون سمائی او که پا اللہ میں اعتمادو نکو او بروسم پہ اونکڑا نو زمونگ ٹول کارون بنیم گڑی دا خیر او دا شر مالک اللہ دے او زمونگ چس دی دے ٹولو قبضہ ٹول دا اللہ پا قبضہ و پا قدرت کی دی نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبو جسوک پا اللہ بروسہ و اعتمادو کے اللہ والا کافی دے بلشی تر بیاجت نشت ان اللہ بالغ امرہ اللہ وی پا ما بروسو کا گوردے چی دا کم کار ارادو کم خامخی سر ترسو مونگ چی دا یو کار ارادو کو نو کلا آغا کار سر تاو نرسی لکہ دا مونگ خواہ آغا طاقت نشتا کل املاس کار پریدی کل پیسی اخلاسی شی کل اسباب برابر نشی اکار سر تاو نرسی نیمگڑی پاتش کل سوکراشی زورور او دا آغا کار ندی منی کی اللہ باندی نہ بیماری رازی نہ سوکشتا چی لار کے رکاوٹ پیدا چی زورور چی دا کار مکو نہ اللہ سر پیسے اخلاسی گی او نہ اللہ سر دا اسباب کمی دا او نہ اسباب تا محتاج دے ان اللہ بالغ امرہ اللہ وی کم کار چی شورو کم سر تیرسو قد جعل اللہ لکل شین قدرہ وی دا عرشی میں یو خاص اندازہ مقرر کرے دا دا بازی شی دا پارا یو اندازہ دا غی پوری ولا پورا کوم دا بازی دا پارا دا غی نوچتا دا بازی نا دا غی نوچتا نو مسلمان دی با پا اللہ بروسہ کئی او دا با یقین ساتی چی پا اللہ میں اعتماد او بروسہ اکلا نو زما یو کار با نمگڑی نپاتی کی گئی اللہ میں پورا کئی دا دی یو سو مثالون در تخیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پا دربار کے لویشو او فرعون پا خپل زویوالے نیولے دے کہ دا زما بچیر زوی میں دے نو خلقو بے دیر قدر کو عزت بے کو احترام بے کو او چی دبا سم کول چا بغگ نکو ولی کدتا سوایو نو اسنا فرعون خپنش سزارا نکی جیل کے میں وانا چاہی نو دی با کلاو گردے دا چاور تغگ نشو کولے
دا موسی علیہ السلام دا قوم نوم بنی اسرائیلو. اسرائیل دا یعقوب علیہ السلام لقبو، یعنی دا یعقوب علیہ السلام اولادو. کله چې یعقوب علیہ السلام سره د خپلو بچو مصر تلار د یوسف علیہ السلام خواله، نو دې سره د خپلو بچو په مصر کې دیره شو، او دا بنی اسرائیل دا غي اولاد دی. دا ځان له په مصر کې اوسېدل. او د فرعون چې کم قومیانو هغوی ته به قبطیان وی، هغوی په مصر کې اوسېدل، خو اصلي باشندگان د فرعون دا قومو د مصر، او دا بنی اسرائیل د باره راغلي خلکو. نو فرعون به د دې بنی اسرائیلو نه خدمتونه اخیستل، او د ټټو صفایانې او د پټو کر او د لارو صفایانې دا کارونه به پې کول، سخت مشقتونه به کول. موسی علیہ السلام لوی شرور و لویگی لا بلوغ تا ندی رسیدلی. تقریبا دغه وقت د موسی علیہ السلام عمر کم و بیش 13 کاله دی، یا سکال نیم کم یا سکال نیم د پاسه. دا مصر بازار کې لګیا دی، چکر لګی، ګرځي را ګرځي. 2 کسان په جګړه دی، یو د موسی علیہ السلام دا قوم والا دی، بنی اسرائیل والا، او بل د فرعون دا قوم والا دی. نو د فرعون دا قومی د موسی علیہ السلام دی قومی نه څه بیګاره غشتل غواړي، دا کارو که شابه ځکه خو د بیګاره دتو دا به یې کول. هغه ورته وی چې دا ستا پنډ ډېر اوچت دی، دا زه نشم وړی، سره په جګړه دی. د بنی اسرائیل او د موسی علیہ السلام د قوم دی سړي چې موسی علیہ السلام ولید لږ ډاډه شو چې ټیک ده چې دا لږ خو د فرعون په کور کې اوسېږي، خو دا زمونږ قومي دی. ورته یې اواز وکړ راشه د دې سړي نه مې خلاص کا. چې موسی علیہ السلام دې میند راورسېد، هغه د فرعون قومي ته وایي دا ظلم دی او زیاتې مه کوه، او دا دومره خټ غټ بیګار د دی هلک نه ماله دی نشي کولی. دواړه سره په جګړه شو. موسی علیہ السلام یو سوک اوچت کا، هغه د فرعون دی قومي لی ورکه. ادب یې ورته ښه، عقل بعضې وخت بنده غصه شي نو چاله سپېړه ورکي یا چاله سوک ورکي، خو چې سوک یې ورکه نو فقضا علیه، بس هغه پرېوت مړ شو. سوک سمې وخوړ. اوس هم یو خطرناک گزار چې څوک چاله ورکي هلکه وي د موسی علیہ السلام سوک دی وایي. سړی پرېوت مړ شو، خواړو څوک ته خبر نه دی. یو دغه د موسی علیہ السلام قومي خبر دی، بل په دې موقع څوک نشته چې هغې ته خبر شي، بل چاته پته نه لګي. موسی علیہ السلام هم پریشانه دی چې خدای دا سو شو، ما خو ده ته ادب خو، عقل مې ورته خو چې دی به پی شي، خو زما سوک کې د هغه مرګ و، سړی مړ شو، دا به څه کوي. دې ګرځي چې اوس فرعون خبر نشي. ولې که فرعون خبر شو نو اسنه په ما بدګمانه نشي چې ما لوی کړې، ما وساتلې، او زما قومي دې مړ که او د خپل قومي مرسته دې وکړه. دې ګرځي ورو دربار تم دي چکرم لګی چې لا څوک ته خبر نه دی. روز نیمه پس بیا هغه د ده قومي بل سړي سره نښتی دی، بل سره په جګړه دی، بل هم د فرعون قومي دی چې په جګړه دی. چې موسی علیہ السلام ویل دی خو ډاډه چې سړی خو مشته ملګری مشته، بل ورځ هم راغلی یو وجلی دی. اواز یې وکړه راشه موسی، چې دې څنګه راغی؟ وی ولې؟ وی دا سړی په ما کار کوي، بیګار کوي، زه طاقت نه لرم. او دې هغه وی نه خامخا به کوي. موسی علیہ السلام دې خپل قومي ته غوسه شو چې بیخ دې وځه، بل ورځ هم را باندې سړی مړ کړه. داسې خو یې په خولې ورته غږ ونه کړه، خو بل ورځ هم تا ما سره په ما زیاتې وکړه، او نن نه بیا زیاتې غواړې. نو دې خپل قومي لی سپېړه ورکوله چې غلطي خو ټوله ستا ده، چې ته ښې نو هغه بل هم ګناهګار و، دې هم ګناهګار دی، او ته پکې ښې. خو چې موسی علیہ السلام ورته چې د خپل قومي نه یو سپېړه وباسي، پوه شو چې که څوک یې ماله راکړه خو نن ما وجني، یو څوک باندې خو بل ورځ یو وجلی دی، او نن کې ما ته سپېړه نیغه کړه خو ما زوړ قندار ته رسی، بې غمه کوي مې. بس ورته غصه شو، وی دا ته څه کوې موسی؟
وی پرون نیم سړی مړ کوس ما وجنې خبره راز فاش شو. دا فرعون قومیم پوه شوې خوي ته په ځمکه کې ځان نه یو جبار او ظالم جوړول غواړي خلق وجنې. خبره ورسېده د فرعون دربار ته چې بل اوس ښار کې کم سړی مړ پروت و هغه خو موسی علیه السلام وجلی دی. بس هغې فورا میټینګ راوغوښته ځکه فرعون خو مخکې خوب لیدی و چې د بني اسرائیل یو کس به راځي او زمانه به سلطنت اخلي. نو هغه چې دې ته وکتل چې دا هم د بني اسرائیلو هلک دی او د ده دا ټول کارونه خو ناشنا دي. یو څوک سره سړی مري دا هغسې چېرته ني. میټینګ یې راوغوښته او د موسی علیه السلام متعلق اوس مشوره کوي چې دی هلک سره څوک و. یو د فرعون د دربار کس و چې د موسی علیه السلام خیرخوا و ده ته یې لوی ان الملأ ډله چې د یأتمرون بک ستا متعلق مشورې کوي لیقتلوک او یثبتوک یا دې وجنې یا دې جیل کې چې پرېږدي دې نه ځان وباسه. نو موسی علیه السلام فخرج خائفا یترقب دا مصر نوت ځان یې وویست یک تنها لاړ مصر یې پرېښو او زی روان دی پیاده مزلې کوي پیاده مزلې کوي د مدین علاقې ته ورسېد. مدین علاقې ته چې ورسېد ډېر زیات ستړی دی پیاده مزلې کړي دي ورسره د اوبو انتظام نشته بستره ورسره نشته دویمه جوړه ورسره نشته رومال سپوټې ورسره نشته هېڅ نشته ځکه لاړ وتښتېد ځان یې وویسته د مصر د علاقې نه. نو چې هلته لاړ نو د یو اونې لاندې سر کېښود. نو ګوره هغه زما مقصد دی ټکي کې دی. نو الله ته آواز وکړه ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا په الله بروسه او اعتماد دی. الله زما اسم نشته دی نه مې مور شته دلته او نه مې پلار شته نه مې تربور شته او نه مې طاقت شته او نه مې قومي شته پردی وطن دی نه بستره شته چې د پې سملم نه بالغ شته او نه مې دویمه جوړه شته. خدای ستا چې کم خیر دی او تی نازلی نو زه ستا هغه خیر ته محتاج یم الله زما مدد وکړه. ګوره په الله بروسه شو من یتوکل علی الله فهو حسبه. الله وی په ما بروسه وکړه بس زه د لکاپیم د دنیا طاقتونه پرېږده او ما ته رجوع کړه. نن مونږ الله پرېښې دی او مادیاتو ته م رجوع کړې ده. نو الله وی چې مادیاتو ته دې رجوع کړم د دغې به نا مادیات مونږ سر ته نشو رسولی او نه مونږ سر ته رسولی شي او نه مونږ له فایده را کولی شي. ظاهري فایده بی خو د زړه فایده به نه ټینشن بی تکلیف بی مصیبت بی مال او دولت بی د تربور غم بی د ګاونډي جګړې بی مقدمه بی اسخا مرضونه اسپتالونه بی او په ذهن به بوجي د شپې به په ګولو ده کېږي او الله باندې بروسه نشته. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. نو حضرت موسی علیہ السلام دلته په الله بروسه کوي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای چې ته څومره خیر نازلی الله ستا دې خیر ته زه محتاج یم زما مدد وکړه. نو ګوره اوس الله څنګه مدد کوي. دغلته یو کوی دی د مدین د علاقه کې غټ کوی دی خلک به راتلل او خپل څاروي به په هغه کوی سیرابون اوبه به یې رستی او لوی حوض و هغې ته به یې برقې چولې او څاروي به راتلل په هغه حوض کې به خلکو څاروي اوبه کون. نو خلک راځي او برقې اوبه راوباسي چا اوښان او چا ګډې او چیلې روستي دي او څوک اوبه راوباسي او څوک څاروي راولي ګډې چیلې او اوښان سیرابوي. خو چې کله هغه اوبې راووستې او خپل څاروي سیراب کړل نو یو غټه تیږه یې راواغېسته او هغه یې د هغه کوي د پاسه کېښودله. قرآن شریف کې الله فرمایي ومن دونهم امرأتین تذودان وی د دې کوي غاړه سره یو دوه جینکې ولاړې دي او هغې سره ګډې چیلې دي. هغه ګډې چیلې منکۍ نه راپرېږدي دې حوض ته. ولې دا پیغمبر لونه دي او دې حوض کې سړي دي هغې دا نه خوښوي چې موږ د سړو سره یو ځای شو او د سړو سره یو ځای خپل څاروي سیراب کړو او سړو له هم غصه ورله چې تاسو د ځان نه مشرانې جوړې کړي دي او دونه حیا کوئ ځان له راوباسئ اوبه. تیږه یې کېښوده په کوي او سړي لاړل. موسی علیه السلام هغه جینکو ته ور وړاندې شو ما خطبکما تاسو څه ته دلته کې ولاړ یې
هغې ورته وی لا نسقي حتی یسطر الرعاء، وی مونږ د شپونکیانو سره په ګډه څاروي نه سیرابو، مونږ خو د پیغمبر لوڼه یو. نو چې دوی تر څو نیتلې نو مونږ خپل څاروي نه راولو دې حوض له، چې دا خلک لاړ شي دا سړي، نو بیا به مونږ راځو او مونږ به دا خپلې ګډې چیلې سیرابو. موسی علیہ السلام می ډیره ښه ده، هغه تیږې اوچته کړه، دکې خو پیغمبري طاقت دی، پیغمبر له خدای لوی طاقت ورکړي. او هغه بورقه چې لسو پنځو کسانو به راښکله، داسې زمونږ دا بورقې به نه وې، د څاروي د څرمنې نه به یې بورقه جوړه کړې وه. ما په افغانستان کې په خپله لیدلي دي، غټ کوي 80 ګزه او 80 ګزه او 100 ګزه لاندې غټ کوي، او په هغې باندې غټه بورقه، او هغه 4 کسه 5 کسه 6 کسه ګرګړې یې پې لګولي چرخ، او څوک یې راکاږي او څوک د لاندې نه زور ورکوي بورقه راوباسي، او چې ویړی د هغې نه بله اوبه جوړېږي. نو حضرت موسی علیہ السلام یوازې هغه بورقې ته ونښته، هغه تیږه هم غټه اوچته کړه او بورقه یې راوویسته او هغه حوض کې یې واچوله. جینکو ته وي دا خپلې ګډې چیلې هم سیراب کړي. دی لاړې او دی بیا د اونې لاندې سملاس او سر ته بالغ په دی خپل لاس راتاو کړ، او بیا هغه سوال کوي ربي ای رب زما، ربی دی اصل کې دا رب ډېر د مینې لفظ دی چې څوک یې ادا کوي. هر پیغمبر چې کله مشکلاتو کې گیر دی د الله نه سوال پر رب کړی دی، کلم چې مشکلاتو کې گیر دی. حضرت زکریا علیہ السلام سوال کی رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، رب اے زما رب مال بچی راکی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. دارنگی حضرت نوح علیہ السلام چې د قوم نه تمشتنگ شو او قوم ته خیره کی نو پر رب سره الله ته آواز کوي. دارنگی بی بی مریم چې دا بی بی آسیا چې فرعون رونی ولا او پلاسو خپوی ولا میخونه ټکوال، رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. نو اے زما رب په دې الله ډېر خوشحالېږي. یو حدیث درته ویم چې زړه مو پې خوشحاله شي. نبی علیہ السلام فرمایي یو انسان ګناه وکړي نو دی پستومانی دی وی الله ما وبخه دا ګناه مې کړې ده ما معاف کا، نو دی 2 ورځې پس بیا هغه ګناه وکړي، نو بیا الله ته سوال وکړي یا الله دا ګناه مې وکړه ما ته دا ګناه وبخه او معاف مې کا، نو الله یې معاف کړي، نو بیا دا ګناه وکړي، نو چې بیا وکړي بیا الله ته سوال کوي ای زما رب ما معاف کا دا ګناه راته وبخه، نو الله وبخي، نو بیا دا ګناه وکړي، دی ارذل وی نه بکوم بیا وکړي، نو بیا وی اے زما رب رب اغفر لی ذنبی، الله زما دا ګناه ما ته وبخه. نو الله خپلو فرشتو ته وی اعلم عبدی ان له ربا لا یغفر الذنب الا هو، وی زما د دې بنده دا خیال دی چې زما نه بغیر بل رب نشته، او دیم خیال دی چې ګناه زه بخم بل څوک یې نه بخي. نو زما د دې بنده په ما دا یقین دی چې زه د رب یم او زه ګناه بخلو والم او بل څوک یې نه بخي بغیر زمانه، نو چې دی په ما دا د ربوبیت ګمان کوي او د ګناه د بخونکي ګمان کوي، نو زه دا ګناهونه مې ورته وبخل په مخه دی ښه. په دې رب لفظ الله ډېر خوشحالېږي. نو حضرت او رب معنا څه ده؟ دا رب اصل کې مصدر دی، دا د مربي په معنا سره دی. تربیت مونږ پښتو کې معنا کو پالون کې او تربیت کوون کې، دا یوازې دا پالل د دې یو خاص لفظ دی، دې پورې به دا رب لفظ نه مختص کې. تربیت هر سیس په قلاره کمال ته رسول دی ته تربیت وای، او چې څوک یو شی په قلاره تدریجن یو کمال ته رسي د ترب وای. لکه یو بوټی دی او ته دانه وکرې او د هغې نه تیغه زرغونه شي، او کله یې خاختراشي کوي، کله ورته سر اچوي، او کله ورته دارو اچوي، کله ورته اوبه اچوي، او کله نگهباني یې کوي او دا بوټی کمال ته ورسي. نو دا زمیدار مجازي رب دی. رب الفلق قرآن شریف کې الله وی د سبا رب. نو سبا خو ډوډۍ نه خوري چې الله یې پالي، او نو بس کی چې الله ولا اوبه ورکوي. لکه دا مطلب
چې په دې مشرقي جانب کې یو چون دی د سبا د رڼا راښکاره شي د تیارې په دې منځ کې ورو ورو زیاتېږي دا د نور مقدمه را دې پسې نور راځي ورو ورو زیاتېږي او بیا چې نور روخیږي نو پوره رڼا راشي نو دې ته د فلق د سبا رب وایي چې دا سبا یې د یو نري چون دی نه راوویسته او دی ورو ورو روښانه کو تر دې حده پورې چې پوره روښانتیا راغله نو رب وی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر حضرت موسی علیہ السلام اللہ تزاری وکړه اجینکې لاړ هغه د شعیب علیہ السلام لوڼه او حضرت شعیب علیہ السلام بوډا سپینګیری په کټ کې پروت دی وی بچو ناوخته مو کړې وی بابا یې اوس ناشنا لکه مو لیده او مسافر معلومیږي ټوله قصه یې ورته وکړه موږ له اوبه راوویستې او زمونږ ګړې چې له سیراب کړې او بابا ډیر زیات قوي او طاقتمند دی خو بابا مسافر داسې معلومیږي چې نه جامې شته په یو زړه جوړه کې دی او نه ټوپی شته سرتور سر دی او نه ورسره څه بستره شته او نه ورسره څادر شته بابا څوک مسافر معلومیږي او بې څوکه بې کسه معلومیږي څنګه وکړو ډېر ښه هلک دی او ډیر صالح هلک دی ځکه چې وی موسی علیہ السلام د اوبه رایستی او د دې دا ګډه چیلی سیرابولې نو دې جینکو ته نه کتل به یو خو خبرې به دوی سره کول او شا به کړه دوی ته نو دې جینکو په الله پړه کې رحم پیدا که ګوره ما وی چې په الله دې بروسه وکړه نو څه دې کم دي شعیب علیہ السلام ورته وی ښځه لاړه شه بچې او داس هلک راوله ماله واقعی که مسافر او سوکینی نو چې مونږ سره مرسته وکړو دا یو جینۍ راله او دی موسی علیہ السلام ته وی ان ابي یدعو که تا زما پلار تا غواړي لیؤتیک اجر ما چې تا که مونږ ته ګډې چیلی سیراب کړې د هغې مزدوري دله درکوي ولې که داسې غواړي کیدی شي را نه شي او دې وخت کې خو دې پیسو ته محتاجه دی نو را روان به شي ډېره ښه ده دا جینکې مخکې د موسی علیہ السلام ورپسې دی مفسرین لیکي وی دی کې هوا راله نو چې هوا راله د دې جینۍ دا پنسې یې وړقولې او د دې لاندې خپې ښکاره شوې نو موسی علیہ السلام ورته وی تاسو شاته شئ زمانه زه به مخکې شم او ما ته آواز راکوي چې ښي طرف ته تو شه یا ګس طرف ته دی ګوره هغه امانتګري ده او حیا ده پکې پیغمبر کې خدای پیدایشي حیا ایمانداری او دیانت اچولی اللہ دا پیغمبر خور دا سے پیدا کرے ابراہیم علیہ السلام متعلق اللہ نوئی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وی مونږ ته پته و چې دنه پیغمبر جوړیږي نو د هدایت رڼا ورته په دې ماشوم والی کې اچولی یو پیغمبر چې د داسې نه تیر شوی چې په هغه د څوک د واده خلافه د دروغو د دوکې الزام ولګي اگر که ماشوم والی کې ولی نشي لګولی او که لګولی دی نو ثابتولی څوک نشي ظاهري عیب نم خدای پیغمبر بچ ساتي او پاک او د باطني عیبونو نه هم ځکه خدا زمونږ عقیده ده چې انبیا د ګناهونو نه معصوم دي خدای پاک پاک ساتي حفاظت یې نو دا جینکې لاړې پلار ته یې لوی دی چې څنګه ورغې حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر هغه وپېژاند چې دا لک څوک دی دنه به څوک پوره تپوسونه یې ته وکړل د کوم ځای د مصر داسې مې وکړل داسې مې وکړل داسې مې وکړل دا جینۍ ورته وایي بابا دې ځان سره مزدور کا ان خیر من استاجره القوي الامین دا ډېر ښه مزدور دی یو خو مضبوط دی پهلوان دی ځکه مزدور هغه سړی پکاري چې هغه پهلوان قوي وي دا نه چې کنې کمزوري داسې مزدور نه پکار د مزدور صفت به دی چې دی کار کولی شي قوي وي او دویم صفت د مزدور به دی چې امانتګري خیانت نه کوي دکان کې سره مزدور دی چې پیسې د نه پټۍ په ده بسه کې کارخانه کې سره نوکر دی چې سازشونه درته کوي او خیانتګر دی نو د دې تاله کار نشي سمولی نو دوه خبرې شو یو قوي قوت د مزدور یو صفت دا او بل امانتګري دا دواړه پکې موجود دی وی دی د څه نه معلومه کړه دی جینۍ وی دا چې هغه بورقی رایسته او د کوینې سر لرکه او د هغې نه مضبوطوالی معلوم کړه او د شکل هم د سړي پته لګي او امانتګري د دې نه معلومه کړه چې په لاره دې ته مخکې شو جینکۍ ځان نه رسته کړه چې ورته ګورم نه او چې ورسره د کوي په غاړه خبرې کولې نظر یې ته بل خواړه
نو حضرت شعیب علیہ السلام متوئی ویدا سے کارو که یو سلاکو ما سر یا تکال خدمتو که یا لس کالا کا تکال دیو کل امستا خوخانا که لس دیو کل نو دا بدلوی احسانی نو زما پا دی جنکو کی یو لور بدر تا نکاکم. موسیٰ علیہ السلام خدا نم دقا غختل چی دا مصر لروتم بے کسب سوکے راشا خدای پاک را لموقع راکلا نو وسر اتکال مفسرین وی لس کال وسر تیر کلی. اس گورا دا پا اللہ برو سوکلا اللہ وسر سوکلا دا فرعون دا دربار نے روست اگا فرعون چی دا خدای داوے کولا او دا شعیب علیہ السلام خوالے راوست. پا حقیقت کے خود فرعون دربار دا حیبت دربار و دا مال و دولت و دا عیش و عشرت لیکن دا خدای پا نسکم دربار بہتنو دا حضرت شعیب علیہ السلام دے وسر یو پا اللہ اعتماد شو. دویم دا چی دا فرعون دربار کیو نو پا گناہونو با چپو غگیم نشو کولے او دا فرعون تا خلق و سجدی کولے ربی وطوے دا بسکول موسیٰ علیہ السلام پا دی چپم نشو پاتے کیدے که چپ پاتے کیدے خبر نوا او کسیوینو لانجا با جوڑے دلا نو راغی دا حضرت شعیب علیہ السلام دلتا دسر چل دکی دا پیغمبر ہے و تا چلو نخی خدای پاک پسونا لوی احسانو کا نو اے اللہ باندے بروسو کے ضائع کئی بنے نا گورے چرت چی دن پا اللہ بروسو کلا قسم دے کا اللہ ضائع کرے نہ بدے ضائع کئی دا دنیا ہر سمر طاقت جدستان بوچتی تبت یریگی خواہ اللہ تے نہیں یریگی او دا اللہ نار صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یو دعا کولا آگے کی بیداوی اللہم انی اعوذ بکا من شر کل شین انت آخذ بناسیتی ویا اللہ دا ہر شدہ شر نہ پناہ نسم ما بچ کا دا مخلوق دا شر نہ او عجیب لفظ وی دا چی دا چا دا شر نہ پناہ نسم وی دا دے طول مخلوق سٹو کے اللہ ستا پلاس کے وی لکہ او سڑی سوگنی سی سر نے رو نسی سٹو کی نے رو نسی اخکتا پورتے کئی اللہ دا دے طول مخلوق سٹو کی ستا پلاس کی وی پا دی تک قادر دی کینے پاسے تا دی لجن مرگ عزت مال دولت ارس روخ صحت شکل تاور کرے دے دا ستا لاس کی دینو خدای تمہتے ساتے دا عقیدہ بجوڑا قد جعل اللہ لکل شین قدرہ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسب پا اللہ بروسہ وکلا اللہ کافی شو مسافر دے دا فی شعیب علیہ السلام غند پیغمبر غیگا والا خدای ورکلا او دا شعیب علیہ السلام تربیت لخدای راوست او شعیب علیہ السلام وتوی ویچی فکرو نکی وی نجوت من القوم الظالمین وی دلتا دا فرعون لخکر نشرا رسیدے اغین اخلاصی لس کالا پس گورا اللہ مزید احسان السکی گورا چه اللہ تا محتاج شو دا اللہ نامونا گورا یو انام دا چه دا فرعون نیرا ہوئس دا غدا ظلم دا دربار نیرا ہوئس دریم انام سا ادا دا شعیب علیہ السلام تربیت ہے ورکا اغسر اوسیگی محفوظے کا اس بلے نام تا گورا لورے ورپا نکاکلا او موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام تا وی کد خوخی زبد اخپل مور ملاقات تلارش دیر زمانتی رشوی دا لس کالا تقریبا سا کم و بیش ما بالتو سوک سے پیجینے وی دیر خد لارش نو گڑ چیلے مولا ورک وی دا زان سروالا پلار با دی ضرورت رازی دا بی بیم دا سر دا او یو کونٹے والا ورکلا وی ورشب دن یو کونٹے پرتا دا زان لتی یو کونٹے راوالا اگر چیلے خلق بیابانو کی سری خام بخام ساگانی و سری دی لان یو کونٹے راواغشتا شعیب علیہ السلام متوقت الودا کی دا بلا راوالا دی لالا غی کی خوادا چی بلی تی گوتی کلی راوی وستا غوم اقا پلاس بیا ورلا وی در تویم که دا مرالا بلا راوالا وی ما خسیب کی خوادا بلا می راواغشتا وی نو مغا دی راولی دا وی خدا کی دا بلا راوالا اچوکی کی خوادا چی گوتی کلی راوی وستا وی بیا دی مغا راواغشتا وی خزا ولدان سرا وی داغا کونٹے و حضرت آدم علیہ السلام دا جنت نزان سر لس سیزون روڑیو یوی پکی دا عصوا دا موسیٰ روڑیو شعیب علیہ السلام والا ورک دا بل احسان دا بل نعمت یو شمیر اوس
دا نعمت دا آغا کونٹے دا جنت والا او دا دے پا کمالاتو با مسپیشے گڑی چیلے و سردی چی سمنزرال وادی سینا علاقیتا نو بی بی تے دا ولادت دا معشوم دا پیدا کے دو تکلیف پیداش نو دی غریبم پریشان دے او شپم دا شپد او پریشان دے او مفسرین لکی جدا سے نرے نرے بارانم وریگی او زل او سیلیم دا نو دا بی بی و توی چی مال سوکو گورا دا خدمت دا پارا پا ما خود معشوم دا کے دو تکلیف شوروش کہ دلتا سوک انسانان دی یا با دا چاکورونای او یا با خیمہ کی ورزم یا با تی سوک راولم او یا دی وقت کی زنانتا دا اور ضرورتی دا گرمش نو سا اور شغلہ بسا بات شیبت راولم دا دی بی بی کار با میں پیوش نو دی روان شو نا بی بی و تسوی دا خدا غی علاقہ دا و توی دا سکارو که چی دا سپلی دی پخفو که او دا کونٹے امزان سراوالا ذکا پا دی علاقہ کی ماران دیر زیاد تی دا وادی دا علاقہ دا مارانو دا نو سپلی پخفو که کلکی که کونٹے امزان سراوالا دیر خم چی سنگ ورورا سید بی بی پری خو دا نو اغا اور پا اونا کی بلیگی ظاہر کی اور خکاری رانا دا اونا کی بلیگی او اس سوک نشتا پا میدان کے اس سوک ہم نشتا دیلے کی سوچ کئی کہ پدی اونا جو اور لگے دلے دے زودری کا زنور سکم نو یو شوڑے راواغش ترسانگو ڈکو داغے نے یو شوڑا جوڑا کلا چی دا با بلکم او دا دینا بسور جوڑ کم او بی بی لبا یوسم نو چی شوڑے راواغش تاغا اورتے اونی ولا ناغا اورتے برش اور ندے خودتا اور خکاری برشو نو چی دے نورا شوڑا اچتا یا اور پاگا اونا کی نور اچتیگی او چی دے شوڑا راخ کتا کی او پس راخ کتا کیگی نو دے حیران دے چی خدا دا خو ناشنا اور دے اور کتا پورتا کیگی نا لوگے کئی او نا تاو کئی توخونا فخلعنا عليك انك بالواد المقدس طوى دا پانی خود الاولو باز تے اعتماد دا پپانو کچھ ما بدا مارنا پانی بچ گئی دا اس اغا وقت چے اللہ دل نبوت او پیغمبری ورکی نبوت او پیغمبری دا اللہ دیر لوی قرب و نزدیکت تے او دا دین لوی مرتبہ بلا نشتا نو تا پا سپلو اعتماد کردی دل اول خو سپلے دل رکی علماء نور امسوجی لیکی خو یو وجہ دام نو چی دا آواز ورتاو شا پر خشتاو خوگو لگید زیر مزیدار پیو لگی نو چی آواز کیگی نو دیخی طرف تا گوری این انتا اللہ تا کم دے نو گس طرف تا گوری این انتا تا کم دے نو یو خواب الخوا گوری دا یو خبرم ذہن کے واچوے پا دی غوگونو کی دا دی اوریدو طاقت چا پیدا کرد اللہ پیدا کرد ظاہری ساسباب اللہ جمع کردی دوتا پاگئی اوریدل کے پاگوک کی دا طاقت پیدا کرے او پسترگو کی دلیدو طاقت پیدا کرے دا اللہ دا اسباب برابر کولی نو چے اللہ دا اسباب برابر کردی دی نو دا ست ام کولی چے اللہ پا بل جے کم دلیدو طاقت پیدا کی دا اسبابو نبالا تر ویدبا دا اللہ اغا آواز دا ہر طرف نوریدو پا ہر اندامی اوریدو او دا قلستان منی خلق کوئی دا سنگا نو میں دا نبی علیہ السلام دا گتا مبارکو نا چوبا بیدلی دا سنگا او دا حضور پاک پلاس کے چکانو سبحان اللہ وی دا سنگا او کم تولیت چی دا نبی علیہ السلام دا وجود سر لگے دلی وا او خیرہ نشوی وا نو صحابی وی ما با اور کے واچو لنو پاکا بشور او بمیوستا دا عقل نبار خبری
نو دی یو خوام گوری بل خوام گوری چې خدای دا آواز خدا ارسمت نرازی او دا غوږ په دی په هر طرف اورم. نو دی وی الله ته کم ځای تا زه څنګه وینم؟ اللہ وی فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا، دا سے پاک وادی کی توے نوم دی پاغی تا ولاړې او پاک ځای کې خلق سپلې مو بس یو وجه دام سپلې مو بس فوراً ډیوټي دا ګوره بل لوی نعمت دین لوی نعمت بل کی دیش رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یو سوال کړی چې خدای دې تا ته محتاج، نو الله هغه سوالونه اوس ورته نیټه په نیټه خپل نعمتونه ورکوي، پریدي نه یو سات پس یو نعمت ورکوي، یو مدلته کې د پیغمبر نعمت ورکوي او د نبوت د نعمت نه علاوه الله وسره خپل خبرې وکړي، نجی الله ورته وایي دا بل نعمت، او الله ورته د خپل نورانیت یو تجلی ورکړه دا بل نعمت. او هغه کونټه چې شعیب علیه السلام ورکړی و د جنت نه راغلی وه، وی دا کونټه دې وغورځوه، چې کونټه یې وغورځولو د هغې نه وجدها خامار جوړ شو، دې ترې رستو شو وتښتېد، وی لا تخف مه یریږه، وروړه دې کونټه له دې لاس دا به واپس خپل شکل ته شي، چې ګوتې یې وروړې واپس ته کونټه یې جوړه شوه. وی علما وجه نورم لکی یو وجه دام لکی، بی بی ارولو چې د علاقه کې ماران دی ګوره، الله وی ادرېږه چې دا کونټه نه درته مار جوړ کړم او ګوتې به والا وروړې واپس به سمیږي. او لاس دې په دې ګریوان کې ومنډه بار رو باسه رڼاګانې به کوي، چې لاس یې ګریوان کې دننه کو بار یې راوویسته هغې شعاګانې رڼاګانې کولې، دا دوه معجزې ولا ورکړه. نو ګوره یو نبوت، یو خپل جلوه خودل او یو خبر کول او دوه غټې معجزې ورکول، 15 نامونه دلته ملو شو. دا د خدای لوی نعمت. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دې زمن کې یو ټکي درته وایم، هغه چې کله وفات شو د قرآن شریف په یو مسله کې دی غریب ته ډېره لویه سزا ملو شوې د قرآن د خاطره، او بوډا سپینګیری عالم یو کم 10 دورې والې شوی او کمیس یې ته ایستی و، نو وینې د غریب نه بهېدلې، شاګردان هم ورته جړل، ډېر پریشاني وه. نو چې دی کله وفات شو او الله ته ور مخامخ شو، نو پروردګار ورته وفرمایل وی احمده وی یو داسې نعمت در کوم زما د قرآن د خاطره ته ووهلې شوې او په تا لوی تکلیف تیر شو، داس یو نعمت د ورکوم چې داسې نعمت ما چالم نه دی ورکړی ستا نه مخکې، یو ناشنا نعمت در کوم، الله ستا خوښه ده، څه نعمت راکې؟ وی ما چې چا سره هم خبرې کړي دي او چا سره مې ملاقات کړي د پردې نه پورې غاړه مې کړې. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی له پرده شته، خو پرده حجابه نور ام نور دی، نو ما چا سره مخ په مخ خبرې نه دي کړې، د پردې نه پورې غاړه مې خبرې کړې دي، او تعالی داسې نعمت در کوم، داسې احسان د باندې کوم، داسې پردونه کوم چې نن تا سره د پردې نه بغیر نیغ په نیغه خبرې کوم، زما دې مخ ته وګوره. دا د خدای لوی نعمت دی که نه؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله الله بره معراج ته وخېږي او هغه ته 50 منځونه فرض کړل او واپس راغی او موسی علیه السلام به ورته وی چې دا ډیر دي، واپس لاړ شي چې درته کم کړي. نو د موسی علیه السلام څه غرض و په دې کې؟ نو علما وجه ډېرې وایي، 3 وجې علما ذکر کوي. یو دا دی چې د موږ په امت رحم کو، د موږ ښېګړی کوله، ورته پته وه نبی علیہ السلام خو خوشحاله و، د خوشحالۍ نه انسان په ځان نه پوهېږي. موسی علیہ السلام ښېګړه کوله چې 50 منځونه به دوی څنګه کوي، لیکن بعض علما وایي چې نه، موسی علیہ السلام چې دې به لاړ نبی علیہ السلام الله له، نو الله سره به ملاقات وکړه. راجح قول دا دی چې نبی علیہ السلام د الله ملاقات کړی دی، لږ غوندې اختلاف پکې شته، و راجح قول دا دی الله سره به ملاقات وکړه. ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. نو موسی علیہ السلام ته خو هغه جلوه وه، نو چې راکوز به شو د دې سترګو ته به نیغ نیغ کتل، لکه اوس هم چې څوک د بیت الله نه راځي خلک یې دا سترګې لکه ښکل کړم ورته نیغ نیغ وګورم، نو بیا به ولېږه چې تورېږه چې ته بیا ملاقات وکړې او بیا راځې چې دې سترګو باندې تازه ملاقات کړي چې بیا دې سترګو ته وګورم. هغه د وادي سینا د تور هغه جلوې په دې سترګو کې پرته. الله دې زموږ نصیب کړي.
نو دا 15 غټ غټ انعامات دغلته میلو شو، ولی په الله اعتماد شوی دی. نو دی وتوی موسی علیه وتوی خزا اوس ډیوټي درته حواله شوه، فرعون ته لاړ شه هغه ته هدایت وکړه، د ایمان دعوت وله ورکړه چې ما رب ومنې. نو موسی علیه السلام ورته وایي چې الله زه به هغه ته څنګه ویم، ما خو د هغوی د قوم نه مړی کړی او د هغوی نه را تښتېدلی، ځان مې ترې را تښتولی دی. هغوی به خامخا مانه تپوس کوي چې ښه مړی دی که زمونږ نه اوس رالي له خو زمونږ ګوتو له رالي. دومره لوی سړي سره چې د خدایۍ دعوی کړې ده او ځان ته انا ربکم الاعلی و چې ستاسو لوی خدای یم، هغه سره به زه څه کوم؟ الله ورته بیا د اعتماد چل ښیي. ګوره په ما دې مخکې اعتماد وکړه، دونه مدد مې د سره وکړو، نو ته په ما ولې اعتماد نه کوې؟ زه لاړ شه انی معکما، یو سره هارون علیه السلام ملګری که اسمع و ارا، زه به د سره یم ښه، په ما اعتماد وکړي او ستاسو ټولې خبرې اورمم او تا وینمم، فکر مه کوه، ما نه غیب نه. د فرعون دربار کې چې تا سره څه معامله کېږي ما ته ښکاري، او چې څه خبرې ته کوې یا هغې کوي هغه هم زه اورم. او انی معکما، زه ستاسو سره یم، پنځه زه در سره یم پاتې پکې څه دي. دا ورته د اعتماد چل ښیي الله چې ورځه. راغی د موسی دربار، د فرعون دربار، رور ورسره استقبال ته ولاړ دی حضرت هارون علیه السلام، هغه ته هم نبوت میلو دی. او چې د فرعون دربار ته راغلی نو هغه له دعوت ورکړي، ښه ایله خو ګوتو له راغلی، ما ماشوم نه وی کړی، مونږ کې سړی نه دی وجل، اوس راشي مونږ ته دین ښیي. موسی علیه السلام ته خو الله ویلي چې لاول خو به سړی یری ګورې، ګوتې در وانه چوي. وی تا سره څه دلیل دی را دې خبره چې ته پیغمبر یې؟ وی ما نه دلیل غواړی. وی یو کونټۍ یې ورته لاندې په ځمکه وغورځول، چې کونټۍ یې وغورځوله به دغه روان منډې که دربار کې لوی هلچل ملچل منډې تړلې شروع شوې، هله شا به نورې خبرې وستورې مار راوچت کا، مار مې ونه خوري. او هغه مار چې الله مقرر کړی دی دپاره چې فرعون پې ویری، تاسو اندازه ولګوئ ثعبان مبین ورته الله قرآن شریف کې ویلی لوی اجدها. بس په فرعون هیبت پرېوت، دومره یره پې پرېوته چې اوس موسی علیه السلام ته نه ګوتی اچولی شي، نه په پولیس نه وی شي، نه په فوج نه وی شي، نه جیل کې اچولی شي. دا د الله مدد او د الله مرسته. آخر دې ته نوبت ورسېد چې هغه فرعون رب العالمین سره د خپل لښکره په دریاب غرق کړ او موسی علیه السلام سره د خپل قوم رب العالمین محفوظ کړ. دا ولې د فرعون اعتماد په خپل طاقت او په خپل طاقت او په خپل دربار او په خپل فوج باندې او دی ویلو ورځانه نه ویم، قرآن شریف کې وایي الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجری من تحتی. وی زما دا ټول مصر بادشاهي نه ده، ته زما مقابله کولی شي. او دا دومره نهرونه چې زما په دې محل کې او زما په دې علاقه کې بیږي او زما په اختیار بیږي، اختیارات یې ټول ما سره دي، ته زما مقابله کولی شي. نو د هغه اعتماد په خپلو دریابونو او په نهرونو، په سلطنت او په بادشاهیو، او د موسی علیه السلام اعتماد په چاو؟ په الله. ومن یتوکل علی الله، قرآن شریف کې الله وی فهو حسبو، څوک چې په الله بروسه وکړي الله وی ګورې زه وله کافي، په الله به بروسه کوي. د بدر په مقام کې د مسلمانانو تعداد 314 313 اته توري دی اته او دوه سره آسونه دي. اته توري څه شی دی؟ او دوه آسونه دي او یو خان دی او یا نو سره نیزه شته، د کجورو ډانګونه دي او مخامخ کافران 1000 کسان دي، ټول مسلح دي. کافران ټول مسلح، تورې، نیزې، زغرې، غشي، هر څه ورسره دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له دې میدان د بدر کې یو سفر جوړ کړی. سفر ته په عربی کې عریش وی، عریش. صحابه کرام وی موږ د شپې بیغمه وو، فکر را سره خو بیغمه وو. وی قسم د نبی علیہ السلام ټوله شپه د سفر لاندې الله ته جړلې دي او عجیبه جړه رب العالمین ته کړې ده.
الله ته لاسونو چت کړی دي او صادر په سر دی والله ته جاړي یا الله ما سره ګوره تا دا وعده کړی ده اللهم انجز وعدك وعهدك خدای ما سره دا خپل وعده به پوره کړي ګوره او داسې الفاظ د خولې مبارک نه وستل الله ګوره زه مسکین یم فقیر یم ما به نه رسوا کې پروردګار او دا 314 مسلمانان مې روستري الله دا شلیدلو جامو والا دي دا بربند دي بربند عریان بربند دي شلیدلو جامو والا بے سپلو دي سپلے الله نشتا بے سوک دي اوگی او نار دي دا الفاظ دي دا نبی علیہ السلام دا اوگی دي پروردگار او دا نار دي والله زمون پتا بروسه ده پتا میں اعتماد دیں ما با خدای نه رسوا کې ما به نه ذلیله کې یا الله که نن دې زما دا مرګري مړه کړل نو تر قیامته پورې بستانو مغشتو والا په مخ د ځمکه څوک پیدا نشي الله زما پتا بروسه پتا میں اعتماد دیں وی چې نبی علیہ السلام مبارک او جړل صادر مبارک کې د سر نه پریوته نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی او هغه صادر اوچت کو په سر یې ورته ورواچو حسبک یا رسول الله بس نور ځان مکړه و نور دعا مکو بس نور چې ځان په عذاب نه کی ځان په تکلیف کې وانه چی ځان به نور نه کړي بس حضور پاک فوراً دغه نه روت د سفر نه او دا آیت نازل شو سیهزم الجمع ویولون الدبر بس اس فکر کیونه کې د کافر دا ډله به شکست منی او دا به تختی حضور پاک یا جلل یا مسکیو د مخ مبارک نه خندات لا وی الله زما مدد کو ما سره وعده وکړه اس فکر چونه کې ګوره دا 314 بے کسب بے سوک بے سر و سامان هغه مضبوط لخر لیکن دا غی اعتماد په خپل لخر دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعتماد پچا دی په الله دی الله د مسلمانانو مرسته وکړه او یا کسان غټ غټ کافران ابو جهل امیہ شیبہ عتبہ دا پکی مرداران شو او یا کسان غټ غټ کافران قیدیان شو مسلمانانو ځان سره مدینه منوره ته بوتل خو چې کله د مسلمان اعتماد لږ غوندې معمولي غوندې فایده دی نو بیا ګورې الله مدد پورته شوی دی د هغې مې یو دوه مثاله درکوم د اعتماد مې درکړل او د دې درکوم جنگ حنین دی مکه مکرمه فتح شوه او بیا نبی علیہ السلام سره صحابه کرام لاړ طائف طرف ته حنین او طاس طائف دا درې واړه یو طرف ته دي په هغې حمله کوي نو 10,000 لښکر د مسلمانانو خو صرف هغه چې د مدینې شریفې نه راغلی 10,000 او چې مکه فتح شوه نو په مکه مکرمه کې ډېر خلک مسلمانان شو نو 2,000 ورسره دا ملګري شو او څوک 4,000 یادوي خیر یو ډېر لوی لښکر د 14,000 یا د 12,000 لښکر لاړ او په حنین حمله کوي نو د صحابو بعضې په زړونو کې دا خبرې راغلې وی نن خو مونږ ډېر زیات یو نن خو مونږ لاړو څوک شکست نشي راکولی مونږ خو دومره یو د مسلمانانو د لښکرو دا جنبټو او ډېره زیاته وسته ده ورسره وی نن مونږ له څوک شکست نشي راکولی نن مونږ څوک نشي زیر کولی دی پړه کې تیر شو دا واړه واړه قبیلې دي پټې پټې قومونه دي دا مونږ چې ته مونږ له شکست راکولی شي نن مونږ ګوره اعتماد په چا شو په خپل طاقت شو په خپل لښکر شو نو چې په لاره ځي نو د حنین تیرانداز غشو ویشتو والا ورته په درو کې ناست دي هغوی پرې د غشو باران وکړ داسې صحابه کرام په غشو وویشتل چې دا 12,000 غونډو تښتېدل بلکې بعض علما وایي چې 40,000 لښکر و 24,000 نه 12,000 لښکر کا ټولو تښتېدل لاړل څوک یو خوا منډې وایي څوک بل خوا منډې وایي نبی علیہ السلام سره په موقع 14 یا 14 کسان پاتې شو صحابه کرام ټول لاړل یوازې نبی علیہ السلام پاتې شو 12 یا 14 کسان ورسره پاتې دي حضور پاک حیران شو آواز کوي یا اهل الحدیبیه هغه خلکو حدیبیه کې خو تاسو وایي چې موږ په مکه ورځو او بیعت هم را سره کړی په مرګ بیعت هم کړی په تختې رانه ای د بدر خاوندانو
اے انصارو اے مهاجرینو یو خوا آواز کی بل خوا آواز کی صحابه سوک یو خوا تختی سوک بل خوا تختی او د غشو باران دی پیدا غتیر اندازو او ګوره نبی علیہ السلام ډیر بہادر وخا حضرت عائشہ صدیقہ فرمائی حضرت جابر فرمائی صحابہ کرام اکثر بیمار ایتو اشجع منهم د نبی علیہ السلام نه بہادر انسان چرته نه دی لیدلی دغه وخت کې نبی علیہ السلام په یو سپینه قچره سور دی او نبی علیہ السلام هغه قچرې له زور ورکوي چې مخکې شي او صحابه ونیولې دي چې مخکې نه شي په غشي ونه لګي نبی علیہ السلام او هغه زور لګوي چې ما دا قچره پرېږدی چې دا مخکې شي او صحابه کلکه نیولې د ابو سفیان ابن حارث دی له ترز وی دی هغه واګې کلکې نیولې چې که دا قچره مخکې شو په نبی علیہ السلام غشي را نه شي وی پرېږدی دا ما هغوی نه پرېږدي قسم دی د هغه قچرې نه ځمکې ته راټوپ کړی نبی علیہ السلام او پخپل ور مخکې شو انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه ګورې پیغمبر یم دروغجنه خبره نه ده او زه د عبدالمطلب نوسیم تختم نه یریږم نه او صحابو ته آواز وکړه بیا صحابه راغونډ شو جنگ شروع شو هغه د حنین خلکو له شکست ورکړه او تښتېدل هغوی شکست و غنیمت حاصل کړه خو قرآن کې الله وایي دا ولې تاسو تښتېدی پیغمبر مو ولې یوازې پرېښود دا ولې ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وإذا ذكر جتاسو پخپل ځان او پخپل لخر اعتمادو کو پامام اعتمادو بروسم په لخر راځي چې مونږ خو ډېر یو فلم تغن عنكم شيئا دغه لخر ډو څه فایده در نکړه فایده خو به در کوم بدر کې 314 بے سر و سامان وې لیکن اعتماد پماو نام در باندې وټکول کافر میں در باندې وټکول فایده می تعالی درکا دلته په زرګونو یې خو بروسم په خپل طاقت وکړه فلم تغن عنكم شيئا دغه لخر ډو څه فایده در نکړه وضاقت عليكم الارض بما رحبت وې ځمکه ډیره فراخه و در باندې تنګ شو منډه بیا واله اعتماد پچا به پکاري الله حضرت یوسف علیہ السلام یو دو ټکی درته راغوي جیل کې عزیز مصر جیل کې واچو جیل کې وسره یو دو کسان مرګري شو دو کسانو یو د بادشاہ ساقی دی چې په هغه به جوس کل عصیر جوس یو هغه د بادشاہ طباخ د لنګري کې ډوډۍ به ورته پخوله دواړو سے پیسې میں سی چاور کړ چې د بادشاہ ته زهر واچوا دا جوس والا پکې زهر واچول په خپل شربت جوس کې شرابو کې او ډوډۍ والا وی چې نه زه خدا نه چوم هغه وخت سره ویریت اگر چې هغه زهر اچولیو وی چول دواړو اچولیو چې ډوډۍ کې خودله او جوس کې خودل د ډوډۍ والا پر همراغه خدا خو می غلطی کړې ده دا خو زمونږ مالک دی مونږ له ډوډۍ راکړي تنخواه راکړي غلطي مو کړې ده دا ډوډۍ خو خو دې مري بادشاه وي دا ډوډۍ مخ دا اوبه مسکه دې کې زهر دی هغه دغه ورته وایي هغه جوس والا صاحب دا ډوډۍ مخوره دې کې زهر دی دې ډوډۍ والا زهر نه اچولی دې یارېدلی جوس والا اچول وی دا بادشاہ وی دواړه جیل ته ولېږي تحقیق وکړو چې کوم یو زهر اچولي هغه له به سزا ورکړو چې چا نه دی اچولی معاف خو دواړه په الحال جیل ته دی حوالات ته دی هلته کې د یوسف علیه السلام سره یو ځای شو نو دی یو خوب یوسف علیه السلام ته بیان کړ وی یاره مونږ خوب وینم چې دا یو کس وی زه دا خوب وینم چې زما په سر د ډوډو ښکری ده او مارغان راځي هغې نه ډوډۍ تښتی دا بل وی زه دا خوب وینم چې د ما لاس کې انګور دي او د هغې نه جوس وباسم او بادشاه له ورکوم یوسف علیه السلام ورته وی چې کم جوس والا دی وی ته به خلاصېږي او بیا به په خپل ډیوټۍ بحال کېږي او بادشاه ته به همغه جوس ورکې او دی بل ته وی ته به په سولی کېږي او غوښې به د مارغان د سر نه تښتی چې دواړه د جیل نه تلله نو یوسف علیه السلام ورته وی اذکرنی عند ربک وی داسې کار وکړه چې ورته پته وه چې دا کم بچ کېږي د پانسۍ نه جوس والا هغه ته وی اذکرنی عند ربک یاره وی ته مهرباني وکړه لغوندې هغه خپل بادشاه ته ما یاد کړه چې داسې یو مسکین فقیر جیل کې پروت دی تپوس پرسان حال څوک نشته پیغمبر و دا خبره وله نه وکړه بې اعتمادي نه ده په الله مونږ دا نشو ویلی چې په الله یې بې اعتمادي کړې ده دنیا د اسبابو ځای د خامخا به اسباب استعمالی لیکن الله پې خفه شو چې تا دا خبره ولې وکړه قرآن شریف کې الله وی فلبس
فی السجن بضع سنین، وکاله په جیل کې دینه پس اوساته. هغه هلک چې لاړ د هغه نه یېر شو، یو پانسی شو د هغه بل نه خبره یېره شوه. وکاله دې د پاسه په جیل کې تېر کړل. ولې؟ ته پیغمبر ستا ډېر لوی شان دی، تاله دا خبره نه وه په کار چې بادشاه ته ما یاد کا. زه وم که نه به زه پوه شم ستا معامله پېژن. بروسه به په هر کار کې پچا کو. قرآن شریف کې الله وی فقل حسبی الله، دا ووایا حسبی الله مالا کافی دی الله، علیه توکلتو، په دغه الله زما بروسه ده، وهو رب العرش العظیم، لوی عرش خاوند دی. دا به وی اعتماد او بروسه په الله کې. ومن یتوکل علی الله، هغه څوک چې په الله بروسه وکړي فهو حسبو، دا الله ولا کافی دی. ان الله بالغ امره، الله وی چې زه کوم کار دی او هغه کوم اثر ته خامخا رسوم، زما کار به خامخا سر ته رسی، لار کې رکاوټ نشي جوړېدی ماته. زه چې کم کار کوم خو له رکاوټ جوړېدی شي، پیسې به خلاصېږي شي، لاس پې به مې کار پرېږدي. الله داسې نه دی. قد جعل الله لكل شيء قدر، هر څه دی او اندازه مقرر کړې ده په دنیا کې. نو بروسه او په الله کوئ. توکل څه ته وایي؟ بس د اخري ټکي ده. بروسه و اعتماد. اعتماد بروسه توکل دې ته نه وي چې ته به اسباب نه استعمالوې. که یو سړی ناجوړه شي دی وي زه ډاکټر له نه ځم بس الله به مې جوړوي، دا توکل نه دی. دې ته تعتل وي په عربی کې. که یو سړی اوږي شي او دی وي ډوډۍ نه خورم الله به ډوډۍ راکوي، دا توکل نه دی، دې ته تعتل وي. یو سړی تږي شو دی وي زه اوبه اړوسکم نه، الله بادشاه دی الله به انتظام کوي، دا تعتل دی، توکل نه دی. د توکل په معنا ځان پوه کې. علاج نه کول، دم نه استعمالول، او دقه رنګې د دنیا اسباب نه استعمالول. داړو کار نه کوم، اړو نوکري نه کوم، اړو دکانداري نه کوم، اړو تجارت نه کوم، رزق به خدای راکوي. دا توکل نه دی، دا تعتل دی. پیغمبرانو ګډې چیلې سروري نه دي پالکانه کې، تجارتونه نه دي کړي، صحابو نه دي کړي. توکل دې ته وایي چې اسباب به استعمال کې، خو بروسه به په اسبابو نه کې، دې توکل وایي. ډاکټر نه به علاج کې، خو دا به نه وایي چې زه دارو جوړ کړم یا دې ډاکټر جوړ کړم، دا اسباب دي. دا به وایي چې په دې ډاکټر په لاس کې شفا الله چي، او دې دارو کې دا شفا مالا الله چولې. بروسه به په اسبابو نه کې، اسباب به استعمال کې، خو په اسبابو چې کومه نتیجه مرتب کېږي وایي به چې دا نتیجه پې د ډاکټر نه مرتب کړې، دا پې چا مرتب کړې ده؟ الله. بس اوبه به اوس کې، دا به نه وایي چې د اوبو راله تنده ختمه کړه، نه، الله دا اوبه د تندې د ختمولو ذریعه وګرځوله. ډوډۍ به وخورې، دا به نه وایي چې ډوډۍ موړ کړم، الله د دې ډوډۍ په ذریعه موړ کړم، الله د دې ډاکټر په لاس جوړ کړم، الله د دې دارو په ذریعه جوړ کړم، الله د دې دم په ذریعه جوړ کړم. یعنی دا اسباب به مؤثر حقیقي نه ګڼئ چې د اسبابو دا کار وکړو، دا به وایي چې په دې اسبابو کې دا طاقت الله پیدا کړي. حضرت شیخ صاحب د خولې یو خبره ده، هغه یو کتاب دی، هغې کې هم دا لیکلې ده. وایي په دې نوشیره کې یو ډاکټر و، هغه دهریه قبیلې نه و، شیخ صاحب لیکلي. نو هغه وی ما نوخار د تقریر ته لاړم، نو ما ته چا وی چې د جومات سره خوا کې یو ډاکټر دی، وی هغه وی چې د خلکو له علاج زه وکړم، دارو زه ورکړم، نو جوړ شي، نو بیا وی چې خدای جوړ کړم، دارو ما ورکړله، وی بیا خدای جوړ کړم. لکه ته خدای له ولې نه تلې چې ما له راتلې؟ دارو ما ورکړې، علاج ولا ما وکړو چې جوړ شي، نو بیا وی خدای جوړ کړم. ما وی عجیبه خبره ده، ډاکټر صاحب ډېر سخت لارې پر تېروتې پرېوتې. دا ډاکټر یا حکیم طبیب دل الله دماغ ورکړ، الله عقل ورکړ، الله سوچ ورکړ. دا چا ورکړی دی؟ دا ډاکټره دا پوهه چا درکړې ده؟ دا الله ورکړ. او دا د دارو خاصیتونه ورته الله ښول، او د مرض خاصیت چې دا مرض دی ردی دا خاصیت دی، او دا دارو دا خاصیت دا به ملګري کو دا مریض به جوړ شي. نو دا هغه د نوخار ډاکټر صاحب تاله د عقل چا درکړه، دا سترګې چا درکړې، او دا دماغو کې طاقت تله چا پیدا کړ، او دا کم دارو چې ته ورکې، دا دارو د دې دا بوټي او دا دارو چې د کم سید نه روځي دا چا پیدا کړی دي. او بیا چې دا ګولۍ د مریض لا یو ډاکټر ورکړه، نو دا ګولۍ چې د مریض معدې له لاړه، نو دا هلته ویلی شي، د دې نه مختلف قسمه څیزونه جوړېږي، د چا نه طاقت
50 اجزا دي، 50 اجزا دي، یو جز جوړیږي، ویټامین او پلان کې او پروټین او ویټامین سی او کیلشیم او سو او دا وینه کې خل کېږي او څه دماغ او څه زړه ته، نو دننه ورپسې دا طبیب بیا ډاکټر کوشش وکړي چې ودرېږه چې دا پروټین ته جوړ کړم او دا په رګونو کې وګرځم. دا ګولۍ نه چې کم شی جوړیږي نو دا په دا رګونو کې څوک ګرځوي؟ الله. او د دې نه مختلف قسمه څیزونه څوک جوړوي؟ الله ته جوړی. او دا دماغو ته د وینې په ذریعه یا زړه ته یا وجود ته څوک رسوي؟ الله رسوي. دا توکل دی ته وایي. زه به ډاکټر لزم دا نه چې نه بزم، زه به دارو استعمالوم دا نه چې نه به استعمالوم، زه به ملا لزم چې ما دم کی دا نه چې نه بزم، زه به صدقه کوم دا نه چې صدقه به نه کوم، خو دا به ویم چې د صدقې نیم جوړ کړی، دی مولا نیم جوړ کړی، د دې دم نیم جوړ کړی، دی ډاکټر نیم جوړ کړی. په دې اسبابو کې دا اثر څوک پیدا کوي؟ الله. دې د توکل وایي. که ته وایې چې سر نه سبب نه استعمالوم دا غلطه خبره، اسباب به استعماله. نو په الله به بروسه کوو. ها ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. په هر کار کې په الله بروسه، اسباب استعمال کا، وی خدای دا اسباب میں استعمال کر، پر اسباب باندې نتیجه به ته مرتب کې. دا غنم ما وکرل، دا به تراله زرغونه کېدی شي اپت راشي رو زرغون نشي. دی یو غنمو ته بخور ما وکړه، دې نه به دانه راله تو باسئ. دا دکان ما وکړه، دې کې به راله برکت تا چې ګټه پکې ما ته میلو شي. دا تجارت زه کوم، خو الله ګورې ګټه وراله ته راکې. دا دې ته توکل ویل کېږي. نو په هر کار کې به په چا بروسه کوو؟ په الله بروسه. نه به په خپل ځان بروسه کې، نه به په خپل طاقت بروسه کې، نه به په خپله پویه بروسه کې، نه به په خپل مال او دولت بروسه کې، او نه په خپل لښکر بروسه کې. الله به دې مدد کوي. الله دې موږ له صحیح قسمه توکل توفیق را نصیب. دا زموږ یو ملګری دی محمد حسین حاجي صاحب بیمار دی او د 2 کسان نور دی لحاظ ورشد، هغې هم ناجوړه دي. الله دې ول شفا ورکړي. څومره مریضان دی الله یې ټول له شفا ورکړي. د چا نه که قضا روجی په چا نو پر شپږو روجو کې کېږي او که نه بلکل شپږو روجو په دې میاشت کې څوک نیسي هم، خو دا شپږ روجې چې کوم نبي علیه السلام فرمایلي دي دا نفلي روجې دي. نو ښه دا ده چې دا قضا جدا ونیسه او دا نفلي جدا ونیسه شپږ. خو خیر دی که ته په دې میاشت کې هم دا قضا نیسې نو کولی شي. او دا د حقوقو بیان کړی، دا خو ما کړی دی، بیا به مو کوم. الله دې مونږ ته ښه اخلاق راکړي. دعا وکړئ رب العالمین ته زمونږ نه راضي شي. الله مونږ ډېر کمزور یو، ډېر زیات محتاج یو. الله په هره ګړۍ کې مونږ تا ته محتاج یو. الله زمونږ کارونه ته ټول سم کا. الله چې مونږ څومره اسباب استعمالو د جون، خدای په هغه اسبابو کې د خیر تاثیر پیدا کا. الله چې څومره مریضان دي ته ول شفا ورکا. الله چې څومره قرضداران دي د قرضونو نه اخلاص کا. الله ته زمونږ ګناهونه معاف کا. الله زمونږ ګناهونه معاف کا. الله زمونږ ګناهونه معاف کا. یو مرګری دی د دې پانځو هغه تم دوه کې څه مشکلاتو کې ګیر حاجتونه دي، الله تعالی ته ول هغه حاجتونه پوره کې او د هغه مشکلاتو نه په حفاظت کې وساتي. رب العالمین چا څه حاجتونه اوله پوره کا، او چې څوک په څه پریشانو او تکلیفونو کې مبتلا دی الله هغه پریشانۍ او تکلیفونه ولا په خیر او په خوشحالۍ بدل کا. څومره چې مردگان وفات دی الله د هغوی مغفرت نصیب کا، او زمونږ د کشرانو د اسلام او د ایمان د هدایت زندگی نصیب کا. اخر وخت په خولې دا کلمه نصیب کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ان کو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 469 نمبر کې صدق شو. په دې کې تاسو بیان وورئ د الله په ذات بھروسه. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دوی دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12 په